السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاسو سره ولې الله یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې تاسو ته د ویډیو جوړولو ډیر یو خوندور او ډیر یو مزدار اپلیکیشن راغایم. په هغه کې تاسو په دغه ویډیو کوم افیکټس ولګوي نو تاسو به یقینا ډیر زیات خلک به دغه نه ډیر زیات متاثر شي، د هر چا به ډیر زیات خوښ شي او په دغه اپلیکیشن به پس یقینا چې ډیر سیوا خلک چې دی هغه ګرځي او تاسو نه یې هم کوي. نو قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مخ دینه وړاندې تاسو ته ایډوکیشن رس کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن د دغه ځای نه خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو ته به داسې شی نوی انټرفیس راشي. دا ستاسو ګیلري ده، ټیک ده، مطلب کوم ویډیوز چې تا جوړې کړي وي دا به تاسو ته هغه ښیي. دا وګورئ تاسو ته به دلته کې ښکاري مختلف افیکټس پې تاسو لګولی شئ په دې ډول باندې. دا وګورئ لږ صبر ورته وکړئ، دا افیکټس پې تاسو لګولی شئ په هره ویډیو باندې. ورپسې دا دویمه ویډیو درته هم ښایم چې په دې طریقې باندې تاسو مختلف افیکټس چې دي هغه په خپلې ویډیو باندې لګولی شئ او دغه شانتې خوندورې د فلمونو په شانتې ویډیوز چې دي هغه تاسو خپل په موبایل کې جوړولی شئ. نو اوس جوړوی به یې څنګه؟ دلته کې میک ویډیو تاسو لرې راکړی یو آپشن دی، په دې آپشن به کلیک وکړئ. تاسو به خپل تصویر راواخلئ یا خپل یوه ویډیو راواخلئ چې کوم څیز باندې تاسو مطلب ویډیو یا جوړول غواړئ. نو ما دا تصویر راواخیستو، ټیک ده، دا به تاسو د دې ځای کې نه څه کوئ ریسایز به یې کوئ، مطلب کراپ به یې کوئ، سایز به یې لږ شان ورکوټی کوئ. کله چې دا تاسو د دې ځای نه ریسایز کړل نو لاندې اوس راشئ، دلته کې تاسو ته مختلف فلټرز دي تاسو لره کړي دي چې کم فلټر پې ستاسو خوښ وي نو هغه پې تاسو د دې ځای نه څه کوئ لګولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. سمپل کم ځینې فلټرز چې دي ډاونلوډ دي، صحیح دي تاسو سره، خو چې کم ډاونلوډ نه دي نو په هغې باندې تاسو له بټن راکړی ده، دا به سمپل تاسو ډاونلوډ کوئ. 3-4 سیکنډه کم سے کم به اخلي په ډاونلوډینګ کې. ډاونلوډینګ نه بعد به پې دغه افیکټس بیا ولګوئ او تاسو به بیا خپله ویډیو وګورئ چې دا ویډیو تاسو څنګه سازه کړه، مطلب په هغې کې چې کوم بلاست شان فایر راشي یا بل څه چې پکې راشي د هغې به تاسو بیا مزه ووینئ چې دا څومره مزدار افیکټس راولي. دا وګورئ دلته کې یو افیکټ دی، ټیک ده، دا پې زه لګوم نو چې دا پې تاسو کله ولګوئ دا وګورئ تاسو ته به ښه واضحه ښکاري. دې نه علاوه تصویران ایډیټ کول غواړئ نو هغه آپشن دله پکې هم راکړئ. دلته کې دا وګورئ مختلف ایډیټینګ آپشن یې دله راکړي دي. دا وګورئ دلته کې تاسو ته ښکاري مختلف سټیکرز وغیره دا هر څه چې دي دا پې تاسو لګولی شئ. دا وګورئ مطلب د ګرلز هیر سټایل هر څه چې دي دا ټول تاسو ته دې ځای نه کولی شئ. یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، د ویډیو جوړولو شوقیان څوک وي نو هغه یې لازمي خپل موبایل ته انسټال کړئ. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.